السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ او داسې اچامي به مو پر تن وي ملګرو. په دغه ویډیو کې زه یو ځل بیا تاسو ته له یو نوي او ښایسته اپلیکیشن سره راغلی یم ملګرو. ډېر خوندور او ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو. تاسو پرې تصویران ښایسته او خوندور ایډیټ کولی شئ ملګرو. دا اپلیکیشن زه په خپله هم استعمالوم ملګرو. په یو کلیک سره چې تاسو څه رقم تصویر ایډیټ کولی شئ، هغه رقم تصویر درته ایډیټ کوي چې څه رقم ستاسو خوښه وي ملګرو. نو ډېر خوندور او ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو. ویډیو شروع کوو. نو تر ویډیو شروع کېدو له مخه ملګرو له تاسو څخه یوه هیله کېږي، که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو امین آنلاین پښتو درسره سبسکرایب کړئ. په دې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، ورسره په څنګ کې د ګنټۍ نښان او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی تر تاسو پورې در ورسېږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم ملګرو. د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی دی ملګرو. دا اپلیکیشن به تاسو له ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړئ ملګرو. ډېر خوندور اپلیکیشن دی ملګرو. زه به تاسو ته د اپلیکیشن وښیم. دا اپلیکیشن دی د فوټو روم په نوم باندې اپلیکیشن دی ملګرو. ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دی ملګرو. نو زه ویډیو شروع کوم ملګرو. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو ته لایک هم درسره ورکړئ ملګرو. لایک ضروري دی. چې کله مو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو ملګرو، چې کله مو دا اپلیکیشن را خلاص کړو ملګرو، بیا به تاسو ته داسې انټرفیس راشي ملګرو. پر دې ځای باندې به تاسو کلیک کړئ ملګرو. چې کله تاسو تصویر ایډیټ کوئ ملګرو، پر سټارټ فروم فوټو باندې به کلیک وکړئ. چې کله پر دې ځای باندې کلیک وکړو ملګرو، بیا به تاسو ورته یو تصویر سلیکټ کړئ ملګرو. دا زما تصویر لږ صفا نه دی ملګرو، لږ صبر به ورته وکړو ملګرو. نو تاسو ته به داسې انټرفیس را خلاص شي ملګرو. په دغه هر رقم باندې تاسو خپل تصویر جوړولی شئ ملګرو. دلته یې ملګرو هر رقم تاسو جوړولی شئ ملګرو. ډېر خوندور او ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو. په دې اپلیکیشن به تر اوسه تاسو ویډیو هم نه وي لیدلې ملګرو. دلته تاسو هر رقم تصویر ته ایډیټ کولی شئ. دلته تاسو د تصویر بیکګراونډ ختمولی شئ ملګرو. پر دې ځای باندې چې کلیک وکړئ، دلته ستاسو د تصویر بیکګراونډ ختمیږي ملګرو. نو ستاسو تصویر بې بیکګراونډه سیو کېږي ملګرو پر دې ځای باندې. زه اوس مثلا پر دې ځای باندې کلیک کوم ملګرو چې تاسو ته زه د اپلیکیشن ځانګړتیا وښیم ملګرو. زه پر دې ځای باندې کلیک کوم ملګرو. چې کله پر دې ځای باندې کلیک وکړو ملګرو، ما مخکې هم ویلي وو چې دا تصویر صفا نه دی ملګرو. نو صفا تصویر لا ښه ایډیټ کوي، ډېر خوندور ښکاري ملګرو. چې کله تاسو ته داسې صفا راواوښته ملګرو، نو دلته هم تاسو تصویر ښه جوړولی شئ ملګرو. دلته هم تاسو ته ډېر انټرفیس راوړي ملګرو. چې کله دلته انټرفیس درته راوړي ملګرو، زه ویډیو نه غټوم ملګرو، نو بیا به تاسو پر دې ځای باندې کلیک وکړئ ملګرو. په دې سیو آپشن باندې مو چې کله کلیک وکړو ملګرو، نو بیا ستاسو تصویر سیو کېږي ملګرو. دلته چې مو کله کلیک وکړو، بیا پر دې ځای باندې کلیک وکړئ. پر دې سیو آپشن باندې مو چې کله کلیک وکړو، ستاسو تصویر به ګالري ته سیو شي. پر دې ځای باندې مو چې کله کلیک وکړو ملګرو، دا د تصویر سیو شو ملګرو، ګالري ته ولاړو. دلته اوس تاسو نور رقم تصویرو ته ایډیټ کولی شئ ملګرو. دا دی ملګرو ډېر خوندور او ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو. دلته رقم تصویر تاسو ایډیټ کولی شئ ملګرو. اوس دلته زه بیکګراونډ ملګرو چینج کوم ملګرو. پر دې ځای چې کله کلیک وکړو ملګرو، کله چې پر دې ځای باندې کلیک وکړو، سیو آپشن باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دلته ستاسو د تصویر بیکګراونډ ختمیږي ملګرو. پر دې ځای کې هم ستاسو د تصویر بیکګراونډ ختمیږي ملګرو. نو دا نننۍ ویډیو هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي ملګرو. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته لایک هم درسره ورکړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان په الله مو سپارم.